یو بزرګو د جګړه سره ملوګي او کله دی په دې کې ډېر لوی عالم زه ورغلی وم هغه باندې به د شپې څه حال راتلو نو هغه معلومولو دپاره زه ورغلی وم ورسره مې شپه کړې وه په جومات کې نو ماښام جومات کې ناستو وظیفې رالې به دی یو دوه وړی وخوړې او بیا داسې یو طرف ته کېناست مونږ چې روټۍ وخوړه زه ورنږدې شوم مالګي تاسو خو روټۍ موټۍ ما ته وی چې دا دوه وړی مې چې وخوړې دا مې بد وکړه زه چې په چامین یم هغه روټۍ نه خوري او د زړه بیا داسې دا چل کول د شپې د 2 بجو ټایم کې به په حال راغی او یو چغه به وواله الله دا आवाज به و داسې आवाज به وکړو چې جګړه سره دا ملوګي کلي خلکو نه تاسو سپینګیرو نه تپوس وکړئ چې دا ټول کلی به داسې ولړزولو او بیا به راغی دالان کې په ټوله شپه کې دی ما ملاستو نه لیدو اوده مې ونه لیدو بس ناست دی د زړه دا چل د ورځې به طالبانو ته سبق وي او د شپې به دا چل د شپې د هغه تماشه چې ما د هغې وکړه نو ما ته چې سهار راتلمه نو ما ته لاس راکړو ما ته وی چې خبرې زه نورې نه کوم خبرې د عاشق سړي بل چا سره کول چې دي هغه د عشق سره غداري ده خو زما د دې حال بیان چې ونه کې چاته نو زما عزیزانو خلق دغه و چې کوم لاړه اوس دا مونږه پاتې یو نو مونږه ځان ته وګورئ او مونږ ته مو ګورئ بس چې خدای خبر چې مونږه به په خرونو کې قیامت کې ولاړ یو که په کچرو کې به ولاړ یو که په سپو کې به ولاړ یو که په چا دې ټکي ته خیال کوئ چې که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب غزا وشوه که گفتار کوم په جبا غزا وشوه که گفتار کوم په جبا ز رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم جهاد خو شروع دی خو اسباب د جنگ را سره نشته نو زه دروغجن یم زه دروغ وایم چې جنگ لذي او د جنگ اسباب در سره نه نو ته دروغجن یې غزا وشوه که گفتار کوم په جبا ز رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم دې ته سوچ کوئ عزیزانو نن مونږه 2 څیزونه کور کړی دی دروغ دا زمون پوله پټی دی اوس د دروغجن متعلق قرآن ویلی دی چې لعنت الله علی الکاذبین خدای وای زما لعنت دی په هغه چا چې څوک دروغ وایي دروغ بنوي نن د دنیا پوزیشن وګوره ټول دروغجن که د قوم مشران دي ټول دروغجن که د قوم برسر اقتداره طبقه ده ټول دروغجن پاکستان ولې ښه ورځ نه ګوري چې د هر چا اقتدار راشي دروغ وایي اقتدار حاصل کړم په دروغ وایي او بیا وروسته ویم دروغ ښه ورځ نه ګوري نن په کابل کې وګوره د طالبانو حکومت دی نو ما نه بله ورځ چا تپوس وکړو چې په دې کابل کې دا دومره یکدم د شریعت نظام څنګه راغی بیګیري سړی پکې نشي ګرځېدی د مانځه په ټایم کې دکان خوشې پرېږده څوک نږدې نشي ورتلی ښځه پکې بربنډه بې بورکې نشي راوتی یا راوتی هم نشي دا چل څه دی دا خو اسانه خبره ده هیڅ چل نشي د طالب او د هغه ځای د ملا ذهنیت کې سوا د دین نه بل شی نشته بل څه نشته اوس زه یم تاسو یو فیصله ما ته راوړئ چې زما په مزغو کې د قرآن او د حدیث او د فقاهت نه بل شی نشته نو زه به دا فیصله درته د
انګریز په قانون کوم که په دې به کوم چې دا ما زده کړی ها جی زه خو به په دیوانی او فوجداري او جج او های کورټ او سپریم کورټ په دې به نه کوم زه به فیصله په هغې کوم چې کوم ما زده کړی طالب حکومت نن کامیاب په افغانستان کې ځکه دی چې د هغه ذهن پاک دی د هغه په مزغو کې بل شی شته نه سوا د دین نه نو چې وخت راغی فیصلې هم ټولې په دین کوي پاکستان کې زمونږ په دماغو کې که لږ ډېر دین شته ورسره امریکنیت شته ورسره لنډنیت شته ورسره چینیت شته ورسره جرمنیت شته ورسره روسیت شته د دې ټولو پلیتو ملکونو مادي چې دی زمونږ په دماغ کې نو نن د دوی دماغ کې چونکې دین نشته او امریکنیت او لنډنیت ته پکې نو دوی فیصله په دین ځکه نه کوي چې دوی له دین ورځي نه دوی په دین پوهېږي نه هغې فیصلې په دین ځکه کوي چې هغې له بېدیني ورځي نه ټول دین دی فیصلې ټولې په دین دی بله خبره ده چې امریکا خدای هلاک که چې هلاک شي هغه مسلمان نن دې خبرو ته پرېږدي نه لیکن سر دست هغه چې کامیاب دي صرف په دې چې د هغې ذهنونه پاک دي ذهن پلیت نه دی کم شی چې په ذهن کې دی د بل فیصلې په هغې کوي اوس که په پاکستان کې زموږ په ذهن کې قرآن وی زمونږ په ذهن کې دین وی نن به د پاکستان دا ته ورشه دی کچرو ته 13 او یو کیس دی 13 بېلیسنه تماچی چې چا سره ونیوه پولیس 13 کې په پرچه ورکي هغه 13 کیس بېلیسنه تماچه 15 کاله کې نه خلاصي 15 لکه مجسټریټان کې بدل شي یو 13 کیس نه ختمېږي دیوانی په یو لیس ځمکه د چا سره جګړه یو لیس او دیوانی کیس کې مسله شروع شوه کلونه به تیر شي د یو لیس ځمکې فیصله به دیوانی عدالت نه کوي ججان به پې ځي او راځي ځي او راځي بدلیږي او را بدلیږي او د یو لیس ځمکې فیصله به ستا په ملک کې نه کېږي نو زه کله وایم چې د پاکستان حکمران طبقې خدای هم په ټپ وړاندې که چې ړانده شئ تاسو له پیرنګیانو داسې قانون جوړ کړی دی چې ښه ورځ پې وګورئ ښه ورځ وګورئ اوس ستا په کور غله راله او ډاکه راله غلا یې درنه وکړه او غلون یې شو عدالت ته لاړو چې عدالت ته لاړو هغه باقي چې د په کور کې څه پاتې دي آب هم خرڅی او بیا به هم په عدالت کې فیصله د غلا نه کېږي نن د غل ضمانت شو په ضمانت راووتو ورپسې ورن شو ورپسې سمن شو ورپسې پلانې شو ورپسې پلان په لوی قهر باخته دلته یو سړي جیب نه چا پیسې ویستې په دې سوزکو مزکو کې چې ګرځئ لږ په جیب لاس ږدئ پیسې تې ویستې وې چې هغه پولیس ته تللی دی پولیس والا ورته وایي چې بس خیر دی ګزاره کوه بل 23,000 روپۍ رانه ویستې دي 23,000 پرون بل ورځ یو سړی راغی یوه ډبګرۍ کې مې 1500 اچانک قرض واغستې بجلی بل مې داخلولو او چې تر دکانه راتلمه زه ومه 1500 روپۍ مې جیب کې نه وي په هوا تې چا ویستې نو 30,000 روپۍ تې چا ویستې پولیس ته لاړو هغه بس پرېږدی خیر دی دغه مه کوه نه نه زه کیس الټه پولیس والاو کیس په هغه درج چې دی د دروغو دعوې کوي په خلک اوس نن درېیم ورځ ده په ده پسې پولیس ځي راځي چې تا پسې بلا ضمانت وارانټ دی دا ستا ملک دی دا ستاسو وطن دی کله کله دفتر والا غوړکړي غوندې راوځي نو زه وایم چې د غوډو ټوکری وي او په ده مې اوس اړولی چې کوم ځای ته روان یې دفتر ته روان په دفترو کې وګوره د یو ټیډي پیسې کار څوک نه کوي یو ټیډي پیسې کار ټوله ورځ ناست دي یا شنې چیس کی یا تورې چیس کی ورسره بسکټ دي یاران دي او دوستان دي او ګپې شپې نواز شریف لاړو صدر کلیکټن سره 35 منټ ملاقات کړی دی 35
تاسو رښتیا ووایئ. خبره پوهېږئ که نه؟ سم کښېنه لکه پلکی وه، داسې راته ناست یې لکه چې ترور زامن مې. 15 منټه د امریکې د صدر کلینټن سره ملاقات کړی دی. په 15 منټه کې تاسو په ایمان ووایئ ستړی مه شئ، په خیر راغلی، جوړې تکړی، کښېنه، تشریف کېږده، شنې چای تورې چای. 15 منټه کې دام کېږي. نو په 15 منټه کې د پاکستان حال به د څنګه کلینټن ته ویلی، یا د کلینټن نه به د کمې مهربانۍ درخواست څنګه په 15 منټه کې کړی. نو دلته چې راغی دوره ډېره کامیاب وه او ډېره کامیاب وه. داسې سوب راغی چې ډېره کامیاب وه. راتلو سره د وړو بوری په 1100 روپۍ شوه. ما د کلینټن پلیت مخ ته وکته، هغه پلیتي ځان سره پاکستان ته راوړه، مخې سره یې وړه ګران کړه. دغسې چل به کېږي. د وړو بوری وګوره، د غوړو ټیم وګوره. هغه ټیم چې په 170 روپۍ به کېده، هغه ټیم نن 700 روپو ته رسېدلی. هغه د ډالډۍ ډبې چې په 25 روپۍ به کېده، هغه ډبي پښتنه وکړه په څو کېږي؟ 280. هغه ډبې په 280 روپۍ. او بیا دغه ډبي چې دې کې دا کم غوړي دي او د کراچۍ نه د دې دا تیل راځي، هغه د کراچۍ تلونه دی خدای درته نه ښایي. کم تیل د غوړو چې د کراچۍ نه راځي او کمو تلونو کې هغه تیل پراته وي، هغه تلونه لږ وګورئ چې هغې کې څه شی پراته وي. لرې مه ځئ، لرې مه ځئ. یو دکاندار ته ورغلم، د شړشمو تیل مالې پکار دی. ویل جی بل ټیم به راوړو، دا ټیم خو لږ ښه نه دی. مال څه چل دی پکې؟ ویل مګه پکې پرېوتې وه. مال نو څه به پکې دی؟ ویل دا پیکاوړو والا یې وړي، خیر دی، خرڅ به شي. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم. د سپېغولو ست دی، ست. قسم په خدای دی چې دومره دومره د مږو غول پکې، دومره. دا دکانداران هغه سب دوی بیا غورځئ او غلو سره خو تشي متیازم سړي نه وځي که نه؟ که نه وځي تاسو نه؟ یو ښځه وه، بادشاه ته یې چې زه بادشاه ورته ویل ما سره نکاح وتړه. ویل هله به در سره نکاح تړم چې زه ستا په تخت غول وکړم. دا څه غول خورئ؟ ویل بس په تخت به دې غول کوم نو بیا در سره نکاح تړه. او وزیر یې هوښیار غوندې و، هغه ورته ویل بیبي بالکل ټیک ده، بادشاه ته به په تخت غول وکړه او بیا به دې ورته نکاح تړم، خو که متیازې در نه یو ساس کې ووتې نو سر به دنه پرې کوم. ښځه اریانه شوه چې ما نه خو د غلو نه مخکې متیازې وځي. نو متیازې دي که تشې وکړې نو سر در نه قلم کوم. ویل بس راځه نکاح کوم یې، متیازې نه شم ټینګولی. نو مګر چې غول کوي ورته متیازې به موځي که کیرلي. قسم په خدای دی دا چکه ده، چکه ماسته څه په شوق کې مونږ خورو. په دې کې زه رامداس کې اوسېدمه، چکه مې راوړه کور ته چې مې کته داسې پړسېدلي 2 کیرړي پکې پراته وو. اوس په خانک کې چې کیرړی پرېوځي د چکې، هغه خانک غورځئ که تاسو یې خورئ. دا پی دي د دې دا دوکانونه وګورئ، غوښې وګورئ، غټې غوښې، ډمبرې پرې لګیایي که نه؟ د کساب په دوکان وګورئ، د ډمبرو جال لګېدلی. دا ډمبرې غول متیازې کوي په دې دغه کې که نه؟ مچان ګورئ که نه؟ دا ګندګي زمون خوراک دی، دا زمون ژوند دی. په دې خوراکونو په دې ژوند بیا په کومو پیسو چې دا څیزونه مونږ اړو، هغه پیسې حرامې، یا د جوارۍ پیسې وي، یا د غلا پیسې وي، یا د ګړکپۍ پیسې وي، یا یې چا نه جیب والي، یا د چا مړی لمبولی. مړه خو څه ګن دي نو، دا پیسې وي او دا د خوراک دی. په ایمان درته وایم او بیا درته په ایمان چې ما په ترکارۍ کې په جومات کې طالب کاسه ایښې ده او چې مې ورته داسې کتلي چرموښکی پکې پرته،
چمچوره دمبرې پکې پرتې. دا زمونږ ژوند دی، دا زمونږ زندگی ده. نو عزیزانو عرض لګاو چې صاحب حال خلق چې دي هغه روټۍ څه سره خوري؟ د پیاز پاڼه نوړی نه تو کی، شین مرچکې وټکئ، یو څو باټینګړ پکې واچئ، هغې سره روټۍ وکړئ. که دا نه تشو اوبو کې مالګه واچئ او نوړی خولې ته کوي او د هغې ګوټ ورسره وي. که زیات زړی وشي د مسورو دال راوړي، وینځي، صفای کی، د هغې پخه کی او د مسورو دالو کې روټۍ ماته کی. او صاحب حال خلقو خوراک دای. د بدر په جنگ کې صحابه صاحب حال وکړ، روجه ده، ار په شکال میاشته، او سبا روجم نیسي او جنگم شروع دی. یوه قجوره په 2 کسه نیمه کړې، نیمه تا وخوړه، نیمه ما وخوړه. سباله په نیمه قجوره روجم نیولې ده او په بدر کې جنگم کوي. صاحب حال خلق داو مونږ نه یو. زه تاسو ته رښتیا په یو لاره روان، دا بیا د خپل علم خبره درته کوم. یو ځای سره موټر خراب شو، هغه ځای کې یو مشهور کبابي و، هغه کباب ډېر مشهور. ما ته ملګرو وویل چې یاره دلته دا کباب به وخورو. دکاندار راته وویل چې مولانا صاحب ته خو ښه سړی یې، خو لږه خبره مې واوره. ته څوک یې؟ ویلې جي زه د دې مخامخ فلاني کلي یم او د میخو کاروبار هم کوم او دلته دکان دی، او خدای د یو لوی مصیبت نه بله ورځ بچ کړم. ما ویل څه؟ ویل 2 میخې مې مردارې شوې. هغه وخت کې میخه په 3,500 روپۍ وه، مردارې شوې. ډېر خپه وم. ما ویلې دا کبابي را پسې راغی چې ولې خپه یې؟ وی ما ورته ویل چې داسې چلو شو. ویل راته وی چې ستا میخې خو ډېرې سربې وي او فکر یې مه کوه. وی لاړو، دواړه میخې روچتې کې وسې چاړی پراخ کا او په دکان کباب ته پاخه کوي. 10,000 روپۍ راته وکړې، مردارې مې. قسم په خدای دی چې دې قوم د انګریزانو په وخت کې د نری غوښې په بدل کې سپي خرڅ کړي دي. سپي، د سپو غوښې پې خرڅ کړي. بیا انګریزانو وخت کې دا آډر وشو چې د ګډونې دا خپې چې دي دا به تر هغې پورې ځوړندي چې څو پورې غوښه خلاصه شوې نه وي، چې هغې ته راپورټ لاړو. د سپو غوښې، د اسپو غوښې دې قوم په دې خلکو خرڅې کړي او پې خوړلي. دا څه بني آدم دي یا داسې انسانان دي؟ نو انسانیت دا دولتمند خلق وګوره، د دې دا میلونه دي د وړو، دا څومره اوچې روټۍ چې راټولېږي په دې کوڅو کې او دې کورونو نه، دا اوچې روټۍ دې میلونو ته ځي او واپس بیا په دې وړو کې وړه کېږي. نو رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت سلزل د سروش انسان نوی. په دولت څوک نه سړی کېږي، په دولت نه سړی کېږي. کبوت سلزل د سرو زرو جوړ کې هغې ته څوک انسان وایي؟ نو دا دولتمند د دولت بوتان دي او په دولت څوک سړی کېږي نه. مونږ دلته یو ډېر لوی دولتمند دی، مونږ سره په یو جرګه کې تللی و. نو چې چاته په جرګه تلي نو هغه مونږ وی چې خان به ورسره خبرې وکړي. دا خان ټکی ډېر خطرناک ټکی، او زما په نیز خان داسې شی دی لکه خرې ته څوک وایي چې لښتی. خرې ته چا لښتی ویلي بیا په ډېران غول نه خوړه خرې، ویل ما ته یې لښتی ویلي. نو مونږ وی دا خان به ورسره خبرې وکړي. نو خان ورته څه وایي چې د چا زوی بړو وای مونږ راغلي یې او تا ته راغلي یې او ته دې سړي سره جوړه وکړې
او دا ټوله جرګه تا ته یې راغلې ده او ته خامخا دې سره یې جوړه وکړه. زه اوس ناست یم ورته داسې ګور ورته مې خان دې خوښ دا یې دې پکې څه وکړه راغلی یې او پلانې یې. تاسو به د خانانو خبرې نه اورئ چې خبرې کوي که نه ښه نو بیا نو بیا والله که د خبرو چل ول او بس دا قرآن خبره ده چې مثال د بې عمله ملا داسې دی لکه د کتابونو خزانه چې په خر بار کې وایه ملا کمثل الحمار یحمل اسفارا. د دې مثال څنګه دی لکه د کتابونو گنج او خزانه په خر بار کې. د بې عمله ملا داسې مثال دی او د بے سړیتوبه سړي داسې مثال دی لکه د دولت خزانه په خره بار کې. نو خر خو نه سړی کی نن دولت خرو ته په لاس ورغلی. یو بل ټکی واوره په ټپو کې نه چې پاکستانی قوم نامي او په خبر ګورون دغه او لاس ټپی او سوینی نه دی خو ګور کلرک هغه د پاره دا شرط ته چې یا اف وی یا بی نو جونیئر کلرک برتی کی یا اف وی یا بی. د سپای د پاره دا شرط ته چې تبع ال سپای کیږي چې لسم پاس. ٹھیک دا قانون کوالیفیکیشن راوړاو د کاغذونه راوړاو ډومیسایل راوړاو پلانر او د وزیر د پاره سلورم جماعتم شرط نه دی. سلورم چې سلورم ویلي یا به وزیر کیږي دا شرطم پکې نشته نه چې د بازګل کوته کی او قوم ولا ووټ ورکړي یا به وزیر کیږي. نن راشي دا وزیرانو کې دا هیلث منسٹر دی دا ایجوکیشن منسٹر دی دا پلانیګیشن منسٹر دی دا لا قانون منسٹر دی دا پلان تعلیم څومره دی. اوس یو ښځې ته چاوي د زوی واده دی دی ګډېږي نه وی چل نه راځي وی خواصې خوځه راخوځه نه ورسه ګډېده څه دغه ته خو نه وایي خو ډولکي ته خوځه راخوځه دا ستا ملک دی دا ستا وطن. 2 کسو سره مې دا کار کړی تعلیمي حیثیت خو و په الیکشن کې ولاړو داسې مې ودرول مالو وایي چې 1 2 3 په مونږ د ښځې په 3 کاڼي طلا کی چې مونږ به خرڅېږم نه او مونږ به تختم نه. ویل چې 1 2 3 په مونږ د ښځې په 3 کاڼي چې وخت راغی هغه دواړه وتښتېده. اوس هغه دواړو له د زمري زړه ورکه ما ته مخامخ کېږي نه. هغه ورځ مې ما یو ولیدو په صدر کې مخې داسې منډه یې کړه ښځې مې پې طلا کېږي. د بس همغه خبره ده چې زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي. رزله د زمانه په سر د سر وناست توتیان د زمانه خاورې په سر باچ کوي. نو عزیزانو دا دعا وکړئ تاسو وګورئ تاسو په دې ملک کې اربونه روپۍ خرج یوازې په دې محکمو عرب ملکونو ته ورشئ. په مکه کې ما تپوس وکړو چې دلته کچرۍ عدالت پلانې ډینګړې معلم ما ته وایي امیر یحیی خدای دې وبخي هغه ما ته وایي چې لیس هنا کچرۍ او اف آی آر او پلانې دا وګوره بابو سعود د پاس دفتر دی یو قاضي پکې ناست دی یو قاضي د دې ټولې مکی حکومت چلی. ایجوکیشن هم دا دی هیلث هم دا دی قاضي هم دی هائی کورٹ هم دا دی سپریم کورٹ هم دا دی
जज हम दे او मजिस्ट्रेट हम दे دا یو قاضي ارڅارته کیس وشو لاستړلې سړی ورته پیش کړو پټک یا ته سر پرې کوي یا ته لاس پرې کوي یا ته غوږ پرې کوي یا ته پوزه پرې کوي یا ته خپې پرې کوي بس ختم خبره رسمي ما معلم نه تاسو کو چې دا ولي ما تل مولانا صاحب دلته د یاري په کلونو باندې کیس نه کیږي نو دا غي د پاره د عدالتونو ضرورت څه دی چپ 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 جلسه خو نه ده کیس نه کیږي نو دلته د عدالتونو ضرورت څه دی کیس نه کیږي نو دلته د عدالتونو ضرورت څه دی نن 15 کروڑه محکمې دي ستا په پاکستان کې یو محکمه د پی ډي اے اوس دفتر آیات آباد ته لاړو د پی ډي اے څه کار دی او کچرتا د کور نه بار دی داسې چونه وکړه پی ډي اے ډایرکټر د پاسه مجسټریټ کوردان سره ورسره نو قانون دی لاس کې واغسته تا پی ډي اے نه اجازه اغسته چې دا چونه دې دسې وکړه اوس در باندې بل قهر را روان دی ان شاء الله د کورس مکه بدی په فوټوارای ناکی او د فوټ په سر بدر باندې ټیکس لګي دا د کورس مکین دی د فوټ په سر بدر باندې ټیکس لګي په دې کوم ازمکه چې ګرځي د فوټ په سر بدر باندې ټیکس لګي اوس در باندې بل عذاب را روان دی سرمایدار به بچي تاسو د مور مړی پلار مړی به د خدای په عظیم قهر گرفتار یې نو عزیزانو صاحب حال شي خدای ته رجوع شي په صحیح معنو کې د خدای تابعدار شي دا ټول مشکلات به ختم شي